قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله تعالی وویل پس بشکه هغه مقدس مځکه په دوی باندې 40 کوله بنده ده چې دوی به په مځکه کې حیران سرګردان ګرځي، نو ته په فاسق نافرمانه قوم باندې مه خفه کېږه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. او دوی ته د آدم علیه السلام د دوی زمنه خبر په حق سره ولولا. کله چې هغه دواړه قرباني پیش کړه نو په دې کې د یو څخه قبیله شوا او د بل څخه قبیله نشوا. هغه وویل زه خامخا لازما تو وژنم. هغه ورته وویل بشکه همدا خبره ده چې الله تعالی د پرهیزګارانو څخه قرباني قبلوي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. کچیرته د مو د وژل د پور خپل لوس رويشت کې نو زه خپل لوس د تو د وژل د پور تو ته نه درويشتوم. بشک زه د الله رب العالمین څخه ویریږم.